الإمام والحکری بالصالحین دومره ښکلی بنډار بخښنه غواړم د یو کس هم نوم نه اخلم ځکه چې وخت ډېر لنډ مختصر دی په خصوصي توګه د میډیا کسانو چې موږ دپاره درنه انتظار وکړو برداشت وکړو جهانونه به کم وي او د بونیري صاحب د ستورو د شمېر نه زیاته مننه کوم او غرونه به په طول پوره نه وي دې ټولو محترمو ته د زړه د کومې سلام کوم. وعلیکم السلام. یو خبره صرف ډېر ښکلي شخصیتونه ناست دي تاسو ته پته ده زه خو شعرونه صرف ډېر نه وایم خو د یوه خبره کوم چې لفظ پښتون دا د بونیري صاحب په موجودګي کې او د نورو ټولو درنو پښتنو په موجودګي کې دا یو تجویز یو کردار یو قرارداد پیش کول غواړم چې پښتون پې پت یا پیاوړی او خین ښېګړه تی توره یا تورزن واو وفا نون نن نو که تاسو په دې کې خیال کړی وي چې پیاوړی طاقتور د ننګ سره تړون لري ښېګړه یو ځان ته شی ده تورزن یا توره دا هم یو ننګ ده او ننګ هم یو ننګ ده نو ما دا خبره تاسو په درانه حضور کې کوله چې که دا دې تعلیم ته کوم چې پښتون وي د پښتون نوي معنا مونږ په دې ډول وکړو چې پښتون وي نو پیاوړی به هم وي ښېګړه کوونکی به هم وي تعلیم یافته به هم وي وفادار به هم وي او ننګیالي خو دا ټول دي. بس یو شعر ویم هغه د کارغه په اواز کې تاسو ته ډالۍ کوم نو چې زولنې ټوټې ټوټې کړه د هیرس کونډې کړه ماتې زولنې ټوټې ټوټې کړه د هیرس کونډې کړه ماتې خیر دې سپورې دې وي پرېتې خوچې پرېتې وي ببرې خوچې پرېتې وي ببرې سپورې دې وي پرېتې خوچې پرېتې وي ببرې لکه ګل هسې ښکارېږي پښلې د لیلو پټکې لکه ګل هسې ښکارېږي پښلې د لیلو پټکې پیره جار د پښتنې پښتنې دې بختورې پښتنې دې بختورې ټولو یو جهان مننه په خصوصي ځکه امان صاحب او د مونږ د پښتونخوا د سترګو تور د زړونو ټاکور په خصوصي توګه بونیري صاحب نور ټول زموږ خپل ملګري ټول محترم دي ډېره ډېره مننه او احترامات. ملګرو د صدر صاحب په خپلو ګټورو خبرې دا محفل اختتام ته رسي او په دې ټپې به اجازت غواړو چې بس په همدې به فیصله کړو ډېرې مصرې د سړي غم سیوا کوي. ډېره مننه د ټولو راغلو ملګرو ښاد اوسئ آباد اوسئ. الله په امان.